سلامونه د یقین مدیا د ټکنالوژۍ خپرونې د دې اونۍ یوې نوې برخې ته مو زه شاکر الله وفادار هرکلی کوم. هغه سړی چې په سر کې ذهن لوستونکې چپ لګېدلی د ایلن ماسک منندویه دی. په مغزو کې د داسې یو چپ لرل چې وکولی شي فکرونه د کمپیوټر پر قمندې بدل کړي کیدای شي ظاهرا تخیلي کیسه وبریښي. آیا په افغانستان کې شونه ده چې ټول ګرځنده موبایلونه د حکومت لخوا وڅارل شي؟ د اسلامي امارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزي وایي هغه برېښنایي ډرونونه چې تاسې پکې کېناستلی شئ. د سکای فلای په نامه یو نوی شرکت یو داسې کوچنۍ الوتکه جوړه کړې چې له تخنیکي پلوه د ډرون او الوتکې ګډوله ده. سلامونه د یقین مدیا د ټکنالوژۍ خپرونې د دې اونۍ یوې نوې برخې ته مو زه شاکر الله وفادار هرکلی کوم. آیا څو کلونه وړاندې مو فکر کاوه چې په افغانستان کې به یو وخت ګرځنده موبایل د حکومت تر څار لاندې وي او د جعلي او د غلا موبایل مخه به ونیول شي؟ ممکن ځواب مو هو او یا هم نه وسی، خو نن به د دې خپرونې په دوام کې پوه شئ چې د مخابراتو وزارت په داسې پلان کار کړی چې ټول واردېدونکي موبایلونه او سمارټ فونې به بازار ته تر خرڅلاو وړاندې ثبت او رجستر شي او وروسته به بازار ته وړاندې کیږي. په دې به د دې خپرونې په دوام کې پوه شو، خو اول راځو چې له تاسو وپوښتم کله مو فکر کړی چې د انسان دماغ د کمپیوټر په واسطه د یو چپ له لارې کنټرول شي او چارې په کمپیوټر مخې ته لاړې شي؟ کو ستاسو ځواب هو او یا نه وي نو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. راځئ په پیل کې د داسې کس کیسه درته وړاندې کړم چې د ټکنالوژۍ له برکته یې خپل دماغو ته چپ لګولی او په عادي ډول خپلې ورځنۍ چارې سمبالوي. هغه سړی چې په سر کې ذهن لوستونکې چپ لګېدلی د ایلن ماسک منندویه دی. په مغزو کې د داسې یو چپ لرل چې وکولی شي فکرونه د کمپیوټر پر قمندې بدل کړي کیدای شي ظاهرا تخیلي کیسه وبریښي. په مغزو کې د داسې یو چپ لرل چې وکولی شي فکرونه د کمپیوټر پر قمندې بدل کړي کیدای شي ظاهرا تخیلي کیسه وبریښي. خو دا اوس د نولند ارباو د ژوند مهم واقعیت دی. ښاغلي ارباو لومړنی کس دی چې په 2024 کال په جنوري کې د نیورو ټکنالوژۍ نور ایلن کمپنۍ ورته دا چپ ولګاوه. نولند ارباو چې اوس 30 کلن دی په یوه پیښه کې یې له ولیو لاندې برخه شنډه شوي او د بدن د غړو پر خوځولو یې کابو له لاسه ورکړ. دا د انسانانو په مغزو کې لومړنی لګېدلی چپ نه دی، ځینې نورو کمپنیو هم انسانانو ته ورته چپونه کارولي. دا د انسانانو په مغزو کې لومړنی لګېدلی چپ نه دی، ځینې نورو کمپنیو هم دا ډول چپونه جوړ کړي دي او دا ډول خلکو ته کارولي. خو د نولند ارباو چپ د نورلینګ کمپنۍ د بنسټګر ایلن ماسک له امله د ډیرو خلکو پام ځان ته راړولی دی. آیا په افغانستان کې شونه ده چې ټول ګرځنده موبایلونه د حکومت لخوا وڅارل شي؟ د اسلامي امارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزي وایي چې له دې سره به افغانستان ته د جعلي او بې کیفیته موبایلونو د واردېدو او ګرځنده ټلیفونونو د غلا یا ورکېدو مخه ونیول شي. د اسلامي امارت د مخابراتو وزارت د ګرځنده ټلیفونونو واردونکو شرکتونو ته خبرداری ورکړه چې که څوک یادې سپارښتنې له پامه وغورځوي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. داسې بریښي چې د موبایلونو د IMEI شمیره په ثبتولو سره به که له یوې خوا د جعلي او بې کیفیته موبایلونو د واردېدو مخه به ونیول شي نو ترڅنګ به یې پر موبایل کارکوونکو څار هم ورسره ډیر اسانه شي. هغه برېښنایي ډرونونه چې تاسې پکې کېناستلی شئ. د سکای فلای په نامه یو نوی شرکت یو داسې کوچنۍ الوتکه جوړه کړې چې له تخنیکي پلوه د ډرون او الوتکې ګډوله ده او 2 کسان پکې سفر کولی شي. مسؤلین وایي ایکس به د یوې چورلکې وړتیا ولري، خو لګښت، شور او ځواک او د هوا ککړولو غازونه به یې کم وي. دا به عمودي الوت او ناسته کوي چې په تخنیکي اصطلاح ورته EVTOL یا الکترونیک ورټیکل ټیک اپ هم ویل کیږي او معمولا چورلکې هم داسې الوت کوي. خو د چورلکو برعکس دا د الوتکو په څیر 2 وزرونه هم لري چې ورپورې کلک شوي او له همدې کبله به پر ځغاست لیګو کې کینی او ترې به الوت کوي.
شرکت یې ادعا کوي چې د دې الوتکې ایکس تر ټولو لوړ سرعت به 100 کیلومترو ته رسیږي. تر 122 کیلومترو وزن به پورته کولی شي او څه باندې 100 کیلومترو واټن به وهلی شي. شرکت یې ادعا کوي چې د دې الوتکې ایکس تر ټولو لوړ سرعت به 100 کیلومترو ته رسیږي. تر 122 کیلومترو پورې وزن به پورته کولی شي او څه باندې 100 کیلومترو پورې به واټن وهلی شي. د ټکنالوژۍ له ډګره مو راټول شوي مطالب همدومره وو. که چیرې تاسې له ټکنالوژۍ له مطالبو سره مینه لرئ نو خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا چې په همدې خپرونه کې زه شاکر الله وفادار ستاسې په دروند خدمت کې حاضرېږم. تر هغې مو په لوی الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ ښاد او اباد اوسئ.